د افغانستان اسلامي امارت په اقتصادي ډګر کې خودکفایۍ ته د رسیدو په پار د کورنیو تولیداتو له تولید په کور دننه او بهر کې ورته د بازار موندنې او په دې برخه کې له خصوصي سکتور څخه بشپړ ملاتړ کوي. اسلامي امارت په کور دننه د تولیدونکو توکو د ملاتړ په پار واردوونکو توکو مالیه لوړه کړې او له هیوادوالو غوښتي چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. همدارنګه اسلامي امارت د کورني تولید د کمیت د زیاتوالي په پار پانګوالو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي ترڅو دوی وکولای شي په ښه کیفیت محصولات بازار ته عرضه کړي. همدا ډول د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په موخه په کور دننه او بهر کې نندارتونونه جوړ کړي او هلته یې افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي چې ښه بیلګه یې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 25مه نیټه د امام ابو حنیفه د 2 ملي او نړیوال نندارتون جوړېدل و چې پر افغاني محصولاتو سربیره د ایران، ترکمنستان، ترکیې، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو تولیدات هم نندارې ته پکې وړاندې شول. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د امام ابو حنیفه د 2 ملي او نړیوال نندارتون جوړېدو په اړه د هیوادوالو مثبت او منفي نظرونه وړاندیزونه څېړلي ورزولي دي چې په ټولیز ډول یې شمېر 2829 ته رسیږي. د دې نظرونو له جملې 2232 مثبت نظرونه او 415 منفي نظرونه او پاتې 162 سالم وړاندیزونه دي. د هیوادوالو د مثبتو نظرونو سلنه 9 ته رسیږي چې دا د دې ښکارندویي کوي چې هیوادوال د اسلامي امارت له لوري د داسې اقدام چې په هغه کې د هیواد ښېرازي او اقتصادي پرمختګ نغښتی وي ستایي او هرکلی یې کوي. همدارنګه د منفي نظرونو سلنه بیا 15 ته رسیږي او پاتې 6 سلنه یې وړاندیزونه دي چې حکومت ته یې د کارونو د لا بهبود په موخه وړاندې کړي دي. موږ دلته د نمونې په ډول ځینې نظرونه را اخلو.